دوستانو نننۍ ویډیو ډیره دردونکې او افسوسناکه واقعه ده چې یو ظالم پلار خپله د 7 ورځو لور 15 ډزه ویشتلې ده، یعنې ډیر زیات ظلم یې کړی دی. د ټول معلومات در سره په ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د مکمل معلوماتو نه خبر شئ، او که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یئ او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، نننۍ ویډیو ډیره د درد او د افسوس ویډیو ده چې همدغه اوس زموږ له مخې تیره شوه چې یو ظالم سنګ دل پلار د 7 ورځو ماشومه لور 15 ډزې په تمانچه وویشتله. ملګرو، لور د الله تعالی له طرفه یو رحمت دی او حدیث شریف کې هم دی چې کوم انسان نه یعنی خپل مسلمان بنده نه الله تعالی راضي وي، نو الله تعالی دغه خپل بنده له لورګانې ورکوي. او بیا خو انسان له لور او زوی ورکول د الله تعالی کار دی، او چې الله تعالی وغواړي چاته لور ورکوي او چاته چې خوښه شي نو زوی ورکوي. دوستانو، دغسې ډیر حدیثونه په دې باره کې هم ذکر کړي شوي دي. نو دوستانو، نن چې کومه واقعه شوې ده دغه د یو ظالم پلار ده چې خپله د 7 ورځو لور یې په تمانچه 100 ډزې ویشتلې ده. دغه واقعه په میاوالي کې مخې ته راغلې ده چې د یو سړي 7 کاله د واده شوي وو چې الله تعالی ورته 7 کاله بعد یوه لور ورکړې وه. نو دغې ظالم د الله تعالی په ورکړې شوي تحفه شکر او صبر ونه کړو او په 8مه ورځ یې 100 ډزې په بېرحمۍ سره وویشتله. نو ملګرو، که تاسو وګورئ نو په نن سبا کې داسې ظلمونه روان دي چې نه د اورېدو دي او نه د لیدو دي، او دنیا به ولې نه ورانیږي او د الله تعالی عذابونه به ولې په مونږه نه مسلط کیږي چې په دنیا کې دغسې ظالمان پلاران موجود وي. نو دوستانو، حکومت له پکار دي چې دغه سړی ونیولی شي او 3 ځله دې پانسي کړی شي چې د عبرت په توګه یې خلک وګوري. دوستانو، واقعي ډیر دردونکې خبرو چې در سره مو شریک کړو. له داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.